ځانونه شته چې په سپو یې خوړلی وو شهادت یې قبول کړ خو د جنرالانو ظلم ته اثر ټیټ نه کړو زه تاسو ته وایم چې دا خاوره دا وطن دا په غلي پاتې کېدل دا په پیمانګي باندې نه کېږي دې ته به راوځو او وچ د مټ په زور به ننګیالي خلک دی دغه ځای ته راوتلي یئ په زړه کې د ننګ د مسلمانۍ او پښتونولۍ یو فکر وراستلی یې نورې قربانۍ ورکوو سل زره سرونه به مو لاړ شي